در اینجا در شهر لشکرگاه گرد آمدند و صلح می‌خواهند. این گرد همایی از سوی حرکت مردمی صلح‌خواهان هلمندی برگزار شده است. شرکت کنندگان این گرد همایی از طالبان و دولت می‌خواهند که آتش بس اعلام کنند. حرکت مردمی صلح‌خواهان هلمند میگوید که شهروندان کشور از نبرد خسته شدند و خواهان شتاب بخشیدن روند گفتگوهای صلح شدند. موږ د طالبانو لوري ته ولاړو، ورغلو خبرې مو ورسره وکړې، 3 ساعته مو خبرې اترې سره وکړې. خو په دې سفر کې موږ ته اجازه را نه کړه چې موږ له خپل ولس سره کښېنو. پر هغه ټوپک والاو پر ټولو غږ کوم چې افغانان غلامي نه مني، یو در بله لاس سره ورکړي د ښاماره ځان خلاص کړه. شرکت کنندگان این گرد همایی از شهروندان کشور نیز می‌خواهند که نقششان را در روند گفتگوهای صلح ادا بکنند. دا دې کاله کې رئیس صاحب هوري را خبر دی، د پات والا را خبر دی چې زه راځم تاسو ته فقط ځوانان ماته لاس غځوي. زه خپل مسکین خپل شاسر ته خلکو روژې په غوښ ورجې ونیولې، ما روژې د ښځو سره په شلومبو ونیوله، خلکو غوښې ورجې خوړې، ما ته د اختر کاسه د بل د کوره راغله. دا د اسلام دی. د ټولو خلکو څخه کوم ارزو او ارمان دغه دی چې ټوله په یوه نظر په یوه اواز باندې خپل غږ پورته کړي، نړیوال او ملل متحد او خارجي هیوادونه ټول زموږ د افغانانو غږ واوري. این گرد همایی حرکت مردمی صلح‌خواهان هلمند در حال برگزار شده بود که 30 تن از اعضای این حرکت در روزهای اخیر رمضان به ولسوالی موسی قلعه که زیر اداره طالبان هستند رفتند و 4 عضو این حرکت پیام‌های صلح‌خواهانه شهروندان کشور را به نمایندگان طالبان رسانیدند.